بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو به زه دا خبره وکړم چې مونږ د اشنغر هغه خوش قسمته شاعرانو کې راځو څنګه چې امین باچو وي په سبا به دوی وفات کېږي او هغه ویډیو ما بېګا هم کته مونږ ورته سر ته ناست وو زمونږ ورسره په دغه شپې او شپه وړاندې خبرې مو شوې نو مونږ هغه خوش قسمتو کې راځو چې لکه خیري ملاقات ورسره زمونږ شوی و په هغه شپه باندې د هغوی یاسر صاحب مو آزاد صاحب مو الله دې وبخي مرګ شته خو تسکین منیروال صاحب وایي چې شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم. بادل صاحب د چارسدې په هغه شاعرانو کې راځي چې څنګه دوی خبره وکړه د مردان نه بعد که چا د کتابونو یو سکیم چارسدې ته راوړی و زه زما د بعضې خبرې لږ سپینې ملګري لږ خاطرې هم درنوي خو به هر حال څه خبرې داسې چې هغه کول پکار وي. دا یو اټل حقیقت دی د دې نه څوک انکار نشي کولی چې د بادل صاحب په وجه باندې د اشنغر څلېرویشت ملګري دا صاحب دیوان شوي دي. که بادل صاحب نو خدای مکه یاسر صاحب هغوی سره یو ځای ترڅنګه همدغې درخواست له د ډي سي دفتر ته تللي وو هغوی همدغه کتابونه راوړي دي او د هغې نه بعد بیا همدغه کتابونه په مختلفو لایبرریو باندې ګرځولي دي او وړي دي او هغه ځای کړي دي. دومره کار زما په خیال چې ښه د هغې نه علاوه چې د تنګي په سطح باندې هغوی کومې غټې غټې مشاعرې کړي دي واډي هفته سمندر صاحب او یاسر صاحب ته پته ده چې په کوم دفتر کې به د امین خبره کته هغه و چې په اسلام آباد کې په کې ادبیاتو کې مشاعره وه نو هغه به موجود و که په انګو کې به پروګرام و هغه به موجود و په دې ناروغه صورت باندې چې هغې خوار د اشنغر دپاره څه کړي دي نو دا زه یوازې زما دپاره نه چې یا د عمرزو یا د عثمانزو یا د چارسدې دا د غونډ جلا چارسدې دپاره د فخر خبره وه. داسې انسانان کم از کم هیرول دا د ډېر نااهله قوم کاري چې شاعر وي د دې نه علاوه او سمندر صاحب ته مو ووې ما لا شعر کړی نه ده ما ته رالیکلی نه ده خو نن په روزنامه چارسده نیوز کې غونډه صفحه خصوصي د بادل صاحب د دویم تلین په حوالې سره یې ده هغه به زه وروستو شعر کوم انشاءالله هغې کې د هغوی د جنازې د وخت و تصویران هم شته د افکار صاحب یو کالم دی پکې د هغوی د قبر هغه تصویران دي پکې نو نن هغه خصوصي چاپ ته د هغې نه یو علاوه چې مونږ د تحریک ته طرفه کوم پروګرام کوو سبا انشاءالله که ژوند وپه وکړه حجره هغه به هم خصوصي توګه باندې د بادل صاحب په نوم باندې وي او ما خو به پرون پروګرام کو خو ډېره افسوس هم راشي کتل مې چې بادل صاحب د چا یاد دی او د چا هیر دی د چا هم نه دی هیر ګوره نن سبا د میډیا دور دی مونږ په خپله باندې که لکه ما ته دعوت راکړي شي اسلام آباد ته مشاعرې لازم سره درې ملګرو د رسوا صاحب بچو زه هغه د ځان صفت په خپله کور دی خو تاسو یقین وکړئ هغوی د وارث ما ته مخامخ ولاړ دی د ګاډۍ صرف دې دپاره واغېشته چې یاره موږ به پرې صرف د شاعرانو ملګرو د هغه هم ښادي کوو د دوی د قبرونو له به ځو دوی به ستایو دوی به نمانځو که یاسر صاحب د زمانې سینیر شاعر دی خلک یې ښه پېژني سمندر خلک ښه پېژني موږ د چا دا دې دپاره نه کوو چې موږ د څوک وپېژني دا ټول خلک ښه پېژني یاسر صاحب 40 نه زیات کتابونه چاپ دي دا دغه دپاره نی د پېژنګلو دپاره نی خو کم از کم چې د اشنغر دا ویډیو به دا زه انشاءالله ټولو چینلو ته ورکوم هغوی به دا ووایي چې بادل صاحب د چا هیر نه دی اکر رسوا تحریک راغی یا که بل راغی یا که بل راغی په کار دا ده چې ډېر خلک راغلي په کار دا ده چې دغه 40 ملګري خو کم از کم دلته حاضر وو چې لکه زما یې دومره وسم نه کېده چې د هغوی زه به یو خبره دی کې په لنډو کې ناوخته د خو ایډ کړم تسبیح الله هجران اوس هم ژوندی دی زما خبره به اوري ما ته وایي چې زما یو استاد دی او هغه وفات شوی دی او د هغه کور والا د هغه کتاب راغونډ کړی دی خو د چاپ څه جواز یې نه جوړېږي ما ورته وایي چې بادل صاحب داسې یو شعر راوړی دی 400 ته دفتر مې ورته وخو ولاړو هغه کتاب نن هم چاپ دی هغه نن هم په هغه کتاب باندې ژوندی دی داسې 40 ملګري هغې کې بیا مونږ هم 15 کتابونه چاپ کړل د هغې زنځیر کړی مونږ ته هم را رسېدلی وه ګوره دومره کار څوک کولی شي دونه ستړي څوک کولی شي داسې انسان
خدای او رسول ته وګورئ، د اشنغر شاعرانو، د چارسدې شاعرانو چې مونږه 40-50 کیلومیټره په ګاډي کې کینو او مشاعرې له ځو، نو کم از کم دا خو په کال کې اور وځي. داسې خلک هیرول خو زما په خیال چې نه دي پکار. او بادل صاحب د هیرولو سړی نه دی او نه هغه د دې تعارف محتاج دی چې مونږ پې ودرېږو زمونږ په وجه یې خلک وپېژني. هغه یو دونه نوم پرېښی دی چې هغه د خلکو په زړونو په ذهنونو کې تر قیامته پورې ژوندي. خو کم از کم چې دا بار علاقې د نورو ضلعو دا خلک خو دومره ووایي که نه چې بادل صاحبو په دغه چارسده کې دومره څوک وو چې یاره دغه ځای ته ورغلل او دې ځای ته راغله. د دې خورانو نه خو مونږ ځکه ګیله نه کوو چې دوی به څه کوي په اکثر باندې. دوی خو ډېر د خو 40 کتابه چاپ کړل، دوی خو په اکثر باندې دوی هغه سره ډېر ستړي کړي دي. باقي حق ته ژوندو جوړېږي چې راشي او داسې مشران وستایي، داسې مشران ونمانځي. کمې پورې چې اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک وي، کمې پورې چې مونږ ژوندي وو. یوازې بادل صاحب نه، دا خو ډېر ستر شخصیت او د خو ډېر لوی کار کړی دی چې د فضل مالک یتیم شپ پسند انسان هم وي. انشاءالله چې آینده به زمونږ نه پاتې کېږي، زمونږ تر وسه به او هغوی خپل نومونه پیدا کړي دي. خو موږ د الله نه مغفرت دعاګانې هم غواړو او انشاءالله دغه سلسله به دوامداره ساتو.